عزیزانو دعا ډېر خشه او هغه دعا ډېر خشه ده چې ته نه او تا پسې پشي شازه وکم ته نه ته خبرم نه او تا پسې پشي شا یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه دا پیرانو میرانو لا چې ورشه صاحب دوانه به منو باسي موټي والا ګرم کینو یا الله دا سي اكو بکو دي چې ته نه خبرم نه او زه تا پسې پشي شا دعا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي راغی عمره ته روانم دعا راته هغه دعا به درته وکم ان شاء الله چې تلار شي هو ورته یا اخیا لا تنسانا فی دعائک اے رورګوټیا چې التما دعا نه ير نکي التما د پارم دعا عمر فاروق دعا ډېر خشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده یو چې اذان ختم شي او دعا وکي لا سوچته او کنه وچته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دی وکړه نو خدای قبلای ټونه والا د جمعې په ورځ تر نور پرې وته پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړی هر دعا ور سره ور برابر شي بس پاتې کې خدای قبلای نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره اللهم رب هذه الدعوه التامه اذان نرست دا دعا وی خلک ها وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا پیغمبر فرمایلی دي چې د اذان نرستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما غ مقام محمود ته ولېږي معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې زیاده چې پیغمبرم ورته محتاج زما په خبره پوهیږي نو زه ته د احتیاج نه بار خو نه یو کړ مونږ 24 غنټه خدای ته محتاج 24 تاسو خیال راکړئ که تاسو خیالو کې زمونږ د ملک جګړې دي صاحب مانځنه رستو دوا شتاو نشتاو کوا او مکوا کنه یو ورځ دلته یو طالب ماته وی ویره تقریر خو ډېر خو کو خدا سنتو نرستو دي چې دوا وکړنو دغه لګه خنوا زال تستړې مم یو چې د منځو شي دلته مانه مسلو ته پوسو کې بیا غوسه غونډه راځي دماغ ستړي شي مورتل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې کستا ورته حاجت نه کوي خو ما متنګوا کستا ضرورت خدای ته نه کنه نه کوي نو بس 4 دی خو چت پاسې دولار سنتنا رست دوا عزیزانو دا یاد لرئ مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی و تبارک د هندستان په ځمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی کله ټولي دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي نو دا به پدرون شي د دومره لوی علم خاوند اغلی کلی دی چې سنت نرست دوا که څوک فرض او واجب نه غني لازم نه غني نو بیا جایز ده زما په خبره پوهیږئ موږ چې وشو بس خبره خلاصه شو کار دی ځان له دعا وکاو تخته که لازمه مولا نه غني یو خدا چې مولا دعا و نه کړو ته دې زنه نيسي کافر مانځ نه رستو دې دعا و نه کړه نو بیا ال ترک واجب دی بیا غ مولا ته پکار دي چې نه کوي چې د قوم د لاسه په فرض واجب غني او که مولا آزاد او آزاد ما کدل ته نکړه تاسو ما د مړی نیوي شي څه پرم په ما خرڅ کړی دي خیال امراغږي زئی خپل کار کوي چې لازم نه غني نو مفتی کفایت الله لیکلی چې بیا جایز دي به جګړه ختم شي
زما په خبره پوهیږي